څنګه چې تاسو وینئ زه یو بهترینه ځای ته راغلی یم. مخکې ویډیو کې ما دا ویلې، خو اوس حیران یم چې دې خوا خو روان یم، زړه مې کېږي نه چې له دې ځایه بیخي لاړ شم. او دغه ځای راته لږ ښه ښکاري، تاسو ته به دا تصویر کې ښکاري. لږ پاتې شولیدلی وم واقعیت یې. نو دې خوا دا ډېره ښه منظره ده، که تاسې وګورئ. فکر هم شوی کامره تاویږي، خو تاسو ته به دا منظره ښه ښکاره شي که ښکاره نه شي. او دغې خوا زه به تاسو ته نور هم داسې تاو شم. یو بهترینه ویډیو به زه کوشش کوم چې تاسو ته تیاره کړم او تاسې له دې ویډیوګانو نه خوند واخلئ. نو دلته هیڅوک شته نه، خو دا مطمئن یم چې داسې خلک ځي او راځي. ما ډېر کسان ولیدل او دې خوا هم خلک ځي او راځي. نو هلته باره مې بیا یو رستورانت ولیده، خو تاسې چې دلته راځئ اول خو زه مطمئن یم چې نه راځئ، ځکه دا ځای په ځان خطر باید سړی واخلي. او 80% نه خو 50-60% خطر دی، ځکه ښویېدو امکان شته. هغه شته، د سړک هم شته دي. موږ تاسې چې راځو پیاده راځو که نه، بیا هغه داسې راجګېدل دي په دې غره باندې، د غره په ډډه باندې راجګېدل دي. خدا وروستي ما نه داسې خولې څاڅي لکه یو سړی چې حمام کې ولاړ وي. نو هغه موږ تاسې باید چې راشو چکر ووهو، دغه د ژوند ستړیاوې له ځان نه وباسو او یو څو شېبې په ځان ښې تېرې کړو. ژوند کې مختلف هم مشکلات دي. یا بله شپه زه لګیا وم، یو ښه شعر مې ولیکه د مسافر د ژوند په اړه باندې. دا زه چې کوم شعرونه وایم یا کومې حقیقتونه د جامع د خلکو ته سترګو لاندې راولم او د سکرین په د تلیفون په سکرین تاسو ته وایم، او شعرونه یا مسالې سیاست یا همداسې نورې اجتماعي ویډیوګانې چې زه جوړوم، نو دا زما د شخصي ژوند په اړه نه وي. په دې کې زما هېڅ تړاو نشته زما د شخصي ژوند، او هېڅوک نه غواړي چې شخصي ژوند یې فیسبوک او ټیک ټاک او یوټیوب ته راشي. نو زه اکثر کوشش کوم ملګرو نه داستانونه، قصې او د ملګرو دوستانو هغه ناخواله چې ژوند کې پرې تېرې شوي دي، سختې چې تېرې شوي، ظلمونه چې ورسره شوي دي، زه کوشش کوم هغه تاسو ته په سکرین باندې راولم او د کامرې په سترګه تاسو ته واخلم، تصویر یې کړم، او یو څه په شعرو، یو څه په سیاست، یو څه په مختلفو لارو باندې چې د دې مخنیوی وشي. څوک د اسلام په نامه یو بل چور کوي، څوک د خپلوي په نامه، څوک یو شی څوک بل شی. هغه غلط رواجونه چې دي، هغه غلط کارونه چې دي، زه غواړم چې شعرونو کې او ټپو کې، غزلونو کې، سیاست کې دا شیان له منځه بلکل لاړ شي. هېڅ انسان خوشحاله نه وي. که نن ورځ په یو زموږ ملګري باندې سخته ده او له دغه وجې نه سخته ده، نو څه ضرورت دی چې دا شی باید بیا وشي؟ ضرورت څه شی دی چې موږ تاسې هغه شی چې مثال یې ټولو ته بد ښکاري او بیا یې کوو، همدغه نسل په نسل د یو نسل نه بل نسل ته پاتې کېږي. همدغسې دا یو غلط کار دی. کوم کار چې غلط وي هغه باید سړی ونه کوي، او کوم کار چې مثال په ویللو یا بل کس ته په قصه کولو شرمېږي، باید هغه کار خلک ونه کوي، باید هغه کار نه منع شي. او بهتره هم همدا ده، بهترینه کار هم همدا ده، نو چې موږ تاسې هغه څه ونه کوو. او یو څه چې بدترینه رواج دی، بدترینه یو د دې انسانانو په خصوصا د افغانانو په ذهن کې دا ده چې مثال یو څوک پیسه داره دی، هغه ته مختلف لومې جوړې کړي، مختلف رقم باندې ته پیسې وشکوي، په رقم ورته لومې جوړې کړي، او که پیسې ترې ونه شي کولی نو رقم تورونه ترې ولګوي، که ګټه یې ترې ونه شوه اخیستی په هغې باندې نور تورونه ولګوي یا نومونه پرې کږدي. دا غټه بدبختي ده. دا نه کوي چې خواري وکړي، زاري وکړي. خواري زاري دې نه کوي، خواري دې وکړي، په نره دې وګټي، په غیرت دې وګټي، په شرافت دې وګټي. نو په بې غیرتۍ او په بې ننګۍ پیسې ګټل کېږي نه، او شرمېدل دي پکې، بیا به کېدل دي. اکثر چې په شارکټو لارو خلک غټ شوي دي او لوی منزل ته رسېدلي دي، بیا وروسته کې سرونه هم خوړلي دي په دې هغه باندې، په شارکټو. حتما د چا په ستوني به پښه ایښي، نو د چا په ستوني چې پښه دی هغه به یوه ورځ خامخا راجګېږي، د تا نه به خپله پور اخلي.
نو دا بهترینه کار نه دی. بهترینه کار دا دی چې حرام حلال سړی وپېژني او د ښه اخلاق خاوند اوسېږي. د څېرې باندې یو شی نه اوسېږي چې څېرې باندې ګیرې پرېښي یا مسالې هغه یې جوړ کړي چې زه انسان یم او په باطن کې سم ځناور یي او د خلکو مالونو ته سترګې د خلکو هغه څه شی چې لري دار ندار ته سترګې. دا بې غیرتي ده او بې ننګي ده. نو هیله ده دا زموږ شخصي موضوعګانې نه دي او زه هېڅ وخت تر نن ورځې پورې ما په خپلې شخصي موضوع یا په شخصي خبرو باندې ځان ته ویډیو نه ده جوړه کړې او نه جوړوم. څنګه چې وینئ تاسو داسې بهترین حالت کې یم، سړی یم تېرېده، ما ته ګوتې وښوره چې بهترینه کار کوې. دا په شخصي په باره کې ما کله هم خبرې نه دي کړي، خو دوستان دي، مختلفه مشکلات لري، مختلفه خبرې دي او اجتماعي ژوند دی چې چا سره کښېني خامخا او د ژوند یو ترخه قصه به کوي یا ترخه خبره به کوي او وایي به چې له هغسې قصه ما سره شوې، یاره دا څه چلي دی. بیا زه خو بعضې وخت خفه هم شي بعضې هلکان، بعضې وخت خفه نه شي، خو زه بعضې وخت په ویډیوګانې جوړې کړم او نو هغه یې کړم، ویډیوګانې پرې جوړې کړم د خلکو د عبرت لپاره چې نورو ملګرو نور دوستانو سره داسې قصې ونه شي، دا رقم بد ونه شي، بد چلند ونه شي. نو څه وخت مخکې مې د ملا په اړه باندې ویډیوګانې جوړې کړې. هغه یو څو دانې ناپوهه خلک مختلفه رقم د یو بل کموالي لپاره چې مسالې والې دا له ما یو قدم مخکې دی، بس د هغه په اړه باندې ډېر بدې ورادې ویلي وو او چا یو څه ویلي وو، چا بل څه ویلي وو، خو خپل شخصیتونه یې ښودلي وو. نو چې سړی څومره دروند دی که نه، نو خپل شخصیت او خپل هغه وزن یې ښودلی وو. نو دا بدبختي ده. نو دا د جامع او بد خلک رقم خلک دلته اوسېږي. نو بهتره بیا دا ده چې هغه ویډیوګانې وایرل کېږي نه چې مثال خلک پکې مختلف هغه کوي. هغه ویډیو کې یو څو کمنټه زیات راغلي ول، نه زیات نه وو، په شمار یو څو دانې وه، خو لکه بد کمنټونه وو. اوس یو سړی دی په یو بخش کې مثال په یو مستریتوب کې ښه یو څو کاله کار کړی دی، ښه بلد دی، نو دا نه دی چې له موره مستري پیدا شوی، خو همغې کې یو څو کاله کار کړی، بلد شوی دی او په همغې باره کې ښه پوهېږي. نو دا مهمه نه ده چې دا له پلار و نیکه یا مستري وه یا نه وه، خو دې همغه مسلک زده کړی. دا یو لنډ مثال یې ما تاسو ته وویلې. نو په کار نه ده چې یو چا شخصي ژوند باندې تعرض وکوه یا ووایه چې والا ته داسې وې، فلانی داسې و، فستانی داسې و. دا په کار نه ده. موږ تاسې هغه موضوع چې مثال بیانېږي په هغه ویډیو کې، په هغه ځای کې باید چې موږ تاسې ډېر غور وکوو چې د دې نتیجه چا ده او د دې مقصد چا و د دې خبرې نه، دا یې ولې وکوله. دا فتن باید اقدام نه کوو چې ویډیو موږ نه یې لیدلي او د هغه په باره کې موږ تاسې مکمله څرګندوینې وکوو او بیا وروسته پرې پوه نه شو چې مثال دا چی و، مقصد یې چی و، زر ټلیفون بند کړو او جب کې کېدو. نو دا په در نه لګېږي، دا شیان هغه نه دي، مهمه نه دي. تاسې کوشش وکوئ چې هره ویډیو ګورئ، کمنټ پرېږدئ. په ټولو ویډیوګانو خو زه کمنټ هم نه ږدي، زه خپله وخت نه لرم چې اکثر ویډیوګانې وګورم، زه یې تېروم. نو دا چې مثال تاسو په یو ویډیو باندې کمنټ کړئ یا لایک ورکوئ، هغه ویډیو اول وګورئ تر اخره پورې چې د هغه نتیجه چی ده، د هغه مقصد چی ده او ولې دا خبره کوي. چې اخره ویډیو ته اخره ورسېدله، تاسې پرې پوه شوئ، بال هغه نه بیا بال هغه پرې کمنټ ورکوئ، بال هغه پرې یو نظریې ورکوئ، بال هغه پرې خبرې وکوئ، بال هغه د پوهان عقل مو استعمال کوئ. تاسې ځان ته خو پوهاندان یاستئ، خو کاشکې جامعې کې م همدغه عمل ورکوه همدغه شي ته. نو لږ زره جدي شوم. اکثر زما دا خبرې داسې نه وي، خو هغه تېره ویډیو چې وه تقریبا یو میاشت مخکې وه که څونه مخکې وه چې هغه ما جوړه کړې وه د ملا په اړه. ملا هغه د اوس ملا وه چې بل ترې نه جوړه، خو دا چې هغه دستار یې وهلی او د پیسو لپاره یې وهلی او که څه شی کړي وو، نو هغه د کس ژوند یې خراب کړ، ورکوی. نو تاوان ماوان یې ورسوه، بس یو کټې پیسې تاوان ورسېده، ضرر ورسېده. چې یو په یو موضوع پوهېږي نه، لکه څنګه په یو چا باندې تور لګوي، یو هغه لګوي، بس خوره کوئ. هغه نه دی، هغه تلویزیونو کې چې کښېني هوتکه قنداره دی که زابلی دی،
ما هم بیخي هغه غونې ورکه وه خدای وکړي چې ساعت هم تېر شوی هم کمیډي ویډیو هم سیاسي ویډیو هم مقصد مې پکې و هم یو هدف پکې و او عاقله خلک په اشارې پوهېږي کمعقل خلکو ته چې کتابونه ووایي لا کمه ده ورته پوه شوې د غرونو قدر کتابونه وایي دا غر ګورئ تاسو ته غر وښیم دا غر د غره قدر کتابونه ورته کوټ کړه پوه شوې دا به بیا پې کښېږدي او بس د منځ نه به خبر نه وي